سالار چپلی کباب د پیل نه تر پایه پورې پوره خپرونه چمتو کوو. ننګرهار ښار کې خو سالار کباب ډېر یو تاریخي کباب ده، یعنې څومره وخت کېږي چې دا تاسو راپیل کړی ده؟ زمونږ د دغه مسلک تقریبا دغه شپږ پنځوستم یا اووه پنځوستم کال روان دی. My name is Ihid. Stole upon me. Yes, this is chapli kebab, Afghani favorite kebab. دا ربه څومره ځوانان تاسو هلته په کار باندې بوخت دي؟ مثلا د ماشاءالله دوه کم څلوېښت یا څلوېښت کارګر راسره کار کوي. نو یو لنډ جالبه خاطره دلته لري تاسو؟ چې وروره پیسې خو تاسو بېګا لیکنه کړې وه که خوند یې ونه کړو پیسې نه ورکوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ودان یوټیوب چینل او د فیسبوک درنو لیدونکو رب تعالی دې ټول روغ او جوړ او صحتمند اوسئ. ننګرهار ولایت ته راغلي یو پښتونستان چوک سالار چپلی کباب چې چپلی کباب په افغاني ټولنه کې خصوصا په ننګرهار کې ډیر زیات مینوال لري. په دې تړاو موږ تاسو ته نن ورځ د سالار چپلی کباب د پیل نه تر پایه پورې پوره خپرونه چمتو کوو. راځئ موږ سره تر پایه پاتې شئ او خپرونه وګورئ.
راځي صافی صاحب سره به وګورو موږ ته پوره د دې په اړه معلومات راکړي چې کباب د څومره وخت نه دوی شروع کړی ده څومره کارکوونکي ورسره کار کوي راځئ موږ سره تر پایه پاتې شئ او خپرونه وګورئ کې ډوډۍ مخه ده ښه سلامونه صافی صاحب علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته جناب علی قدر محترم جاوید ادري صاحب په خیر راغلی خیر راغلی خیر مې ولیدې درنو لیدونکو تاسو د کباب تیارولو هغه ټول مواد ولیدل چې څنګه تیاریږي پیل نام وکته د پای شیبې دي دا هم را سره ګوري صافی صاحب محترم د سالار چبلی کباب یو تن مسؤل ده دوی سره هم خبرې کوو صافی صاحب سلامونه علیکم السلام صحتمن اوسئ ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړه لیدونکو خو برنامه وکتله ځینو پوښتنې دي چې دا هم د تاسو څخه راټولې کړو چې د دې موږ ته جواب راکړي صافی صاحب که په لنډو کې ځان را معرفي کړي لیدونکو ته تاسو ته ښه راغلاست وی او په خیر راغلی سلامونه او احترامات وړاندې کوم سلیم خان صافی یم د جلال آباد ښار پښتونستان وارډ د سالار سپیشل چبلی کبابو د هوټل مسؤل صافی صاحب ستاسو څومره وخت چې دا کباب هم را پیل کړی ځکه د ننګرهار ښار کې خو سالار کباب ډېر یو تاریخي کباب ده یعنې څومره وخت چې دا تاسو را پیل کړی ده زمونږ د دغه مسلک تقریبا دغه شپږ پنځوستم یا اووه پنځوستم کال روان دی 1440 نه دی خوا زمونږ په هغې مسلک باندې پلار بسم الله کړې وه اول هم دا خدمات پلارجان وړاندې کول بیا مو پسې مشر لالا پاتې شو اوس موږ ته پاتې ده او ډېر په اخلاص او په صداقت خپلو هیوادوالو ته دا خدمات وړاندې کوو ډېره زیاته مننه صافی صاحب صافی صاحب ډېر پر انرژي سړی ده چې دلته یو ځوان راځي ډېر په اخلاص ورسره ستړمشي او ښه راغلاست کوي صافی صاحب تاسو دلته څومره وخت د ورځې باسئ تقریبا زمونږ اوس که حال وی او څه کېږي که نه وی او څه کېږي یو طرف ته مالیات دي او بل طرف ته ستاسو سوال ته جواب دی ماشاءالله الحمدلله کار ډېر ښه روان دی ورځ تر بلې کار ښه کېږي او خپلو هیوادوالو ته دلته د سهار د 9 نه نیولې تر د شپې د 11 بجو پورې لاس په نامه ولاړي همدغسې د خپل کاریګر ډېر ښه تربیه شوي دي او د صفایي زما په هوټل کې ډېر زیات خیال ساتل کېږي ځکه کار ورځ تر بلې ښه روان دی ماشاءالله بالکل صافی صاحب صفایي کې هم خو انشاءالله منلي یاستئ ځکه موږ وکتل صافی صاحب کار هم خو ډېر پراخه ده معلومداره به یې څومره ځوانان تاسو هلته په کار باندې بوخت دي دا ډېره ښایسته پوښتنه وکړه کور د ودان په کش کې هر سړی په دې باندې پوهی شي چې دلته یو 40 ځوانان په کار باندې بوخت دي که نه مهمه خبره همدا ده په یو ځای کې چې باید ځوانان بوخت سرمایه ګزاري خو هر سړی ځان ته کوي بهتر انسان هغه ده چې خیر نورو ته ورسوي بالکل زه په دې ډاله نه ډېر راضي یم چې دلته 40 کاریګر ما سره کار کوي او خوشحاله په دې یم چې کله دکانداري وکړم که نه شپه په شپه خپل کاریګرو ته معاش ورکوم او د هغې په خپل د کور ضرورتونه رفع کېږي دې باندې زه ډېره غټه انرژي اخلم ځکه نبي علیه السلام فرمایي وی تاسو چې کله مزدور کار مزدوري وکړه د خولو وچولو څخه مخکې مزدوري ورکړئ همدغسې کوم دا ډېره ښه صدقه ده صافی صاحب محترم دغه د کبابو ډولونه راته ووایي تاسو څو ډوله کباب تیاروئ ښه موږ خو دغه کباب 4 ډوله تیارو یو ساده کباب دی یو کې زیتون او پنیر هګۍ اچول کېږي یو کې خاص هګۍ اچول کېږي او یو چې دی دغه پیزا کباب دی چې هغه غټ جوړېږي پنیر زیتون هګۍ په سترې رومیان او په سترې نور پنیر باندې
چې هغه وخورې که نه تر څو چې د خېټه کې زړه پرې باغ باغ نو الله م راوله چې اوس یې نه خورئ څه وخت به یې خورئ ژمی دی سړه هوا ده او راځئ الله م راوله چې موږ هم خدمت وکړو یو خبره یاد ولرئ راشئ سالار انتخاب کې او سالار کې خپل قدر عزت وګورئ د میلمه پالنې یوازینی مرکز دی انشاءالله الله م راوله صافی صاحب دلته ځوانان کوم یې خوښي او مشران کوم یې خوښي پنځه ډوله خو دې وویلې دي کې خوښول کوم یو دي ولا داسې حساب دی خو مخکې ما وویلې که نه چې دا ستاسو برکت دی زموږ دومره عزت دی پخوا داسې یو حساب و چې زموږ په سلو کې 10% کباب دغه پنیر او زیتون هګۍ والا و او دغه 90% کباب زموږ ساده و چې کله دغه میډیا ته وړاندې شو ما یو څو برنامې په لمر کې وکړې او ستاسو برکت دی د یوټیوبرانو نو خلکو غوږونو ته دا خبره ورسېدله چې دلته د زیتون والا او پنیر والا او ساده کباب جوړېږي نو اوس زموږ 10% ساده دی او 90% کباب چې دی پنیر او زیتون دغه سپیشل کباب دی خلکو کورونو ته هم وړي او دلته هم خلک خوري او ډېر په شوق او ذوق یې خلک خوري خوند دا راته راکوي حضرتي صاحب چې هم خلک پیسې راکړي هم راته وایي کور دی ودان په لاسونو هم درد بشه دغه پیسې به ته ډېر زیات خوند راکوي بهتره خبره هم دا ده چې سړی چېرته خواړه وخوري او بېرته بیا مننه وکړي او چې څوک یې پخوي د هغه د پیسو نه زیات خوند مننه ورکوي چې هغه د خپل کار اجره وکړي په مننه باندې دغه شان د رونو لپاره چې ځای جوړ شوی د خویندو لپاره داسې تاسو ځای لرئ چې خویندې راشي په ارامه فضا کې دلته خپل خواړه وخوري زموږ دا رستورانت چې دی لاندې دا کوم منزل چې تاسو له ښکاري دا لاندې 4-5 دوکانې یو شي یو حال دی بیا د دې په سر باندې موږ 6 منزله ځای لرو په 6 منزلو کې 2 حاله چې دي موږ فامیل لپاره لرو که هغه د ننګرهار نه راځي او که هغه د کابل نه راځي انشاءالله له ډېره ښه میلمه پالنه کېږي او صافی صاحب بهرني میلمانه لرئ ځکه اوس وخت چې ګورو امن راغلی ده سوکالي ده بهرني یوټیوبران که ورته ووایي که سیلانیان ورته ډېر زیات راځي بهرني میلمانه دلته راځي ماشاءالله دا خلک ډېر زیات راځي خو بدبختانه موږ په دې میډیا کې خپله ډېر غیر حاضر فعال نه وي فعال نه یو موږ که نه که موږ فعال وو خو بیا به نړیوال ته موږ ښودله چې د څومره میلمانه راځي خو یوازینی ستاسو برکت دی چې زموږ دومره عزت دی واقعیت خبروي چې دغه تاسو واسطه چې موږ د دنیا کونج ته تاسو رسوئ زموږ هغه فعالیت رسوئ زموږ دا خدمات وړاندې کوئ نو دا بهرني میلمانه راځي دلته ډوډۍ ته راځي او ډېر په شوق باندې راځي وایي چې موږ ستاسو یوټیوب کې دغه برنامه لیدلې او دغه برنامې په اساس رالو د چپلي کباب خورو چې ویې خوري بیا کور ودانې او مننه هم وایي ډېر زیاته مننه دا صافی صاحب دا در کار اصل لا چې څنګه مشتریانو ته په خپل رستورانت کې خواړه ورکول کېږي دې تر څنګ په کار تاسو کورونو ته ډیلیوري لري یا کورونو ته لیږد لري یاره تر اوسه پورې خو دا شی نه لرو خو تصمیم لرو له خیره سره چې په آینده کې دغه سیستم فعال کړو دغه ډریوري چې د ننګرهار په جلال آباد ښار په هر دغه ته ناحیې ده چې په هر ناحیه کې سړی وغواړي باید دلته زموږ چپلي کباب ورسېږي صافی صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت دې راکړه دغه پوښتنې زموږ نه دا د هېوادوالو پوښتنې وي چې دا ټول هم دلته خو ډېر درانه همکاران او ملګري هم راغلي وو خپرونې کړې وې خو دا ځل موږ وغوښته چې په بله بڼه تاسو سره خپرونه وکړو هغه د هېوادوالو چې کومې پوښتنې هغه هم درته راوړلې کړي صافی صاحب په روسیې کې به زه خپله پوښتنه م کوم یو جالبه خاطره دغه کار خو ستاسو به ډېر عمر شوی ځکه کوم یو لنډ جالبه خاطره دلته لري تاسو چې خپله م خندلي دي پې مو اوسي یو ښه خاطره دي ځینه ولا خاطرې خو ډېرې دي جالبه خاطرې هم پکې شته ښه خاطرې هم شته بدې خاطرې هم شته خو ښه خاطره دا ده یو ورځ مې یو پوسټ کړی و ما ویل سالار سپیشل چپلي کباب ته راشئ که خوند دې ونه کړو نو پیسې مو ورکوه ډېره ښایسته ښایسته او څلور ځوانان راغلل ډوډۍ وخوړله ماړه شو روان شو السلام علیکم درنه لاړو زما منشي بېغه وکړو چې وروره پیسې خو تاسو بېګا لیکنه کړې وه که خوند یې ونه کړو پیسې نه ورکوو ښه زه خیر پیسې په خپل ځای پرېږده ورور خوند یې وکړو که ونه کړو ولا خوند خو یې د اندازې نه ډېر زیات وکړو خو تاسو سره م شوخي کوله نو هغه ورځ موږ دپاره ډېره جالبه وه ډېره زیاته مننه صافی صاحب محترم چې ستاسو د کار وخت و موږ ته وخت راکړه خدای مو باعزت لره په روستۍ کې څه پیغام لري په سرمایه ګزارو څه پیغام لري دا ستا ویډیو چې د وطن داخل او بهر کتل کېږي دوی د کوم پیغام لري په زړه کې د کوم پیغام یې کولی شو ورته وړاندې کړي کمره مو خدمت کې ده ټولو هغه مسافرونو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم الله وکړي چې ټول ته روغ او جوړ اوسېږي فضل د خدای په افغانستان کې امن دی امنیت دی صلح ده او څوک چې د وطن نه لري راشئ وروره خپل فامیل ته وخت ورکړئ خپل فامیل سره یو ځای شئ او د افغانستان د هر ولایت نه د هر ولسوالۍ نه خوند والئ د شپې 1 بجې وځئ 2 بجې وځئ هېره او ترس خبرې به پکې نه وي ډېره زیاته مننه صافی صاحب محترمه چې موږ ته مو وخت راکړه درنو دوستانو صافی صاحب یو خوش مزاجه انسان ده
چې په دومره رش کې د دوی مصروفیت کې موږ ته وخت راکړه. الله دې دا به عزت لري، خدای دې په کار کې ورته برکت کړي. په وروستۍ کې به زه هم خپل یو پیغام وړاندې کوم، هغه سرمایه گزار چې خپل سرمایه په بهر کې مصرفوي، را دي شي صافی صاحب غوندې د خپل سرمایه په خپل وطن کې مصرف کړي، چې د خپل ځوانان په کار باندې بوخت وګوري چې خپل ښځو ته خیر ورسېږي. درنو دوستانو، صافی صاحب سره ستاسو چې کومې پوښتنې وې موږ راټولې کړې وې شریکې مو کړې، موږ سره تر پای پاتې شئ، نور خپرونه موږ سره وګورئ. dia taqriban 3 kilo है 3 kilo है la gori yo है Enemies ahead, stole upon me. Yes, this is chapli kebab, Afghani, favorite kebab. صافی صاحب څخه ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ همیشه چې دلته نور ملګري هم راغلي، ښه مېلمستیا یې کړې ده. هغه څنګه چې یاده کړې وه 4 قسمه 5 قسمه کباب لرو، دا هغه د پیزا کباب ده. پیزا کباب ده رښتیا هم ډېر یو خوندور او ښکلی تیار شوی بوی څخه معلومیږي. درنو دوستانو، دا وه د سالار چپلی کباب په ننګرهار کې خپرونه چې تاسو وکتله، چې بیا ځلې زه جاوید حضرتي او ما سره د حمایت الله سعادت ستاسو په درانه حضور کې راځو. تر هغې مو الله په امان او ښې شېبې. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټن کې کاږئ. له ښکلیو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ. له لیدلو مو نړۍ مننه.